ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې نجیب الله تخلص منصوریان او د کیمیا مضمون یو تن ښوونکی یم. د 11 صنف کیمیا کې به غلظتونه وایو. نو نن به زه ستاسو ته د محلولونو د غلظتونو په باره کې معلومات درکړم. نو کله چې غلظتونه شروع کوو نو لومړی باید د غلظت تعریف وکړو. د غلظت تعریف دا یې کوو: د منحله موادو مقدار د محلول په یو ټاکلي حجم کې د منحله موادو مقدار د محلول په یو ټاکلي حجم کې د غلظت څخه عبارت ده. نو دا یې ښیو که چیرې دلته یو استواني ډوله لوښی وي یا استواني ته ورته وي یا تیوب وي، که په دې کې اوبه واچو او اوبو ته مالګه مو اوبو ته واچوله، نو د مالګې په اچولو سره د اوبو غلظت زیاتېږي او اوبو ټینګوالی کوي، چې دې ته په اصل کې غلظت ویلی شو. نو غلظت چې ده، غلظت په سی سره ښودل کېږي، سی مساوي کېږي n تقسیم پر وي. سی n د منحله مادې د مولونو مقدار ده او وي حجم ده. سی مختصر اخی غلظت دا یې لیکو: سی غلظت مساوي کېږي د منحله مادې مولونه تقسیم د محلول په حجم ده. محلول په حجم باندې. نو یو د غلظتي پیدا کول لپاره دا فرمول لرو او یو بل فرمول هم لرو چې سی مساوي کېږي د منحله مادې کتله تقسیم پر حجم باندې. ام د منحله مادې کتله ده، وی حجم ده او سی څه راښیي؟ غلظت راښیي. دا یې هم لیکلی شو چې غلظت مساوي کېږي د منحله مادې کتله تقسیم پر حجم باندې، د محلول پر حجم باندې. نو دوی فرمولو په وسیله باندې هم موږ کولی شو چې د محلولونو غلظت وټاکو یا یې پیدا کړو. نو د محلولو د غلظت د اندازه کول لپاره 6 قیاسي واحدونه لرو. د دغو 6 قیاسي واحدونو په وسیله باندې کولی شو چې د محلولونو غلظتونه وټاکو، چې د هغوی له جملې څخه لومړی مولي برخه ده یا مول فریکشن، مولي برخه یا ورته مول فریکشن وایي. دوهم کتلوي برخه ده، کتلوي برخه. دریم مولریټي ده، مولریټي غلظت ده. څلورم نارمالیټي ده، نارمالیټي. پنځم موللیټي ده، موللیټي. او شپږم تیتر غلظت ده، تیتر غلظت. نو د دغو 6 قیاسي واحدونو په وسیله باندې موږ کولی شو چې د محلولونو غلظت وټاکو یا اندازه کړو، چې دوی له جملې څخه لومړی مولي برخه وایو. نو انشاءالله موږ خو پېژنو د مول باره کې معلومات لرو. یعنې مول بیا هم دا وایو که چیرې د یوې ذرې یعنې مالیکول، اتوم او آیون نسبتي کتله په ګرامونو سره وښودل شي، دغه قیمت ته مول ویلی شو. فرضاً H2O اوبه دي، د اوبو
کتله 18 ایمیو ده 18 ایمیو نو 18 ګرام اوبه که موږ ولرو دغه 18 ګرام اوبو ته څه ویلی سو یو مول ویلی سو یا د ګوګړو تیزاب دی د ګوګړو تیزابو فورمول H2SO څلور ده H2SO څلور د ګوګړو تیزابو مالیکولي کتله 98 ایمیو ده یا 98 واحده ده که 98 ګرامه ګوګړو تیزاب ولرو دغه 98 ګرام ګوګړو تیزاب ته یو مول ویلی سو یا میتان ده CH4 د میتان فرمول ده د میتان مالیکولي کتله 14 ایمیو ده که چیرې 14 ګرامه میتان ولرو نو 14 ګرام میتان ته یو مول ویلی سو نو د مول د پیدا کولو لپاره فورمول هم ستاسې n موږ ته مول راښیي m تقسیم پر m باندې راکړل شوې کتله تقسیم پر مالیکولي کتله عبارت له چیز څخه د مول څخه ده د دې فرمول په وسیله باندې هم کولی سو چې مول پیدا کړو نو اوس راځو مولي برخې ته مولي برخه تعریفوو دا یې وایي د مولي برخې په باره کې که چیرې د یو محلول د یو جز د مولونو مقدار د محلول د ټولو اجزاو په مجموعي وویشو لاسته راغلي عدد ته مولي برخه وایي یعنې په فرمول کې دا یې لیکو چې د حل کوونکي مولي برخه مساوي کیږي د حل کوونکي مولونه تقسیم پر حل کوونکي مولونه جمع د حل کیدونکي مولونه یعنې کوم قیمت چې لاسته راځي دې ته څه ویلی د دې فرمول په وسیله باندې حل کوونکي مولي برخه او بل کوم د حل کیدونکي مولي برخه پیدا کول هغه په خالف صورت کې به مقدار ولیکو دا یې لیکو چې د حل کیدونکي مولي برخه مساوي کیږي د حل کیدونکي مولي برخه مساوي کیږي د حل کیدونکي مولونه د حل کیدونکي مادې مولونه تقسیم پر د حل کیدونکي مادې مولونه جمع د حل کوونکي مادې مولونه یا د حل کوونکي مولونه د حل کوونکي مولونه نو د دوی فرمولونو په وسیله باندې کولی سي مولي برخه موږ پیدا کړو یا دا یې هم لیکلی سو د فاست فرمول لپاره سی حل کوونکي مولي برخه په انیاک سره ښیو چې انیاک مساوي کیږي انیاک تقسیم پر انیاک جمع n2 باندې او د حل کیدونکي مادې د مولي برخې لپاره دا یې لیکو چې n2 مساوي کیږي n2 تقسیم پر n2 جمع انیاک باندې نو د دې فرمولو په وسیله باندې هم کولی شو مولي برخه پیدا کړو په اخر کې دا یې وایو چې د مولي برخې د حل کوونکي مولي برخې او د حل کیدونکي مولي برخه بیرته له څو سره مساوي کیږي له یو سره مساوي کیږي یعنې دا یې لیکو چې انیاک جمع n2 به مساوي وي له یو سره اوس په یو مثال کې روښانه کوو او دا فرمول نه هم منطقي کوو مثال دا راکړل شوی ده چې 4 موله اوبه دي H2O یعنې اوبه څو موله سوې 4 موله سوې په دغه 4 موله اوبو کې بوره حل شوې د ورې لپاره دا لیکو C12 H22O11 یو مول حل شوی تاسو وایي څه وکړئ د اوبو مولي برخه پیدا کړئ فرضاً په انیاک سره ښیي انیاک فرضاً چیش مولي برخه سوه د H2O مولي برخه سوه دا نامعلومه ده او هم چه پیدا کړئ د برې مولي برخه پیدا کړئ اپ n2 سره ښیي n2 هم نامعلوم سو او انیاک هم نامعلوم سو نو لومړی چې هر یو پیدا کوو د هغه قیمت به په صورت کې لکه فرضاً زه اوس د اوبو مولي برخه پیدا کوم نو دا یې لیکم چې انیاک مساوي کیږي
انیاک مساوي کیږي د اوبو مول له څومره راکړل شوي 4 موله 4 موله تقسیم پر بیرته انیاک باندې 4 مول جمع د یوریا مول له څومره راکړل شوي 1 مول راکړل شوي او ورسره جمع 1 مول موږ په تعریف کې ووایو که چیرته یو محلول د یو جز د مولونو مقدار د محلول د ټولو اجزاو د مولونو په مجموعې ویشو لاسته راغلي عدد ته مولي برخه وایي نو اوس دلته 4 جمع 1 څو کېږي 15 کېږي دا یې لیکو چې انیاک مساوي کېږي انیاک مساوي کېږي 4 مول 4 جمع 1 څو کېږي تقسیم پر 15 مول مول بله مول سره ختم شي انیاک مساوي سو 4 پر 15 یا 4 تقسیم پر 15 بر دا اوس چی سو دا د اوبو مولی برخه سو اوس غواړو چې د بوري مولی برخه هم پیدا کو د بوري مولی برخه سي پیدا کو اپ اندوا سره خو دا یې لیکو چې اندوا مساوي کیږي د بوري مول نه یو راکړل شو یعنی یو مول بر راکړل شو دا لمړی باید په صورت کې ولیکو دا یې لیکو چې یو مول تقسیم پر یو مول جمع د بوري د اوبو مول نه 4 راکړل شي جمع 4 مول نو اندوا به مساوي سي یو مول تقسیم پر 15 مول مول بله مول سره ختم شي نو اندوا مساوي سو یا د بوري مولی برخه مساوي سو له 1 پر 15 موږ دا هم وویل په دغه درس کې چې د حل کوونکي مولی برخه او د حل کېدونکي مولی برخه بیرته له څو سره مساوي کېږي له 1 سره مساوي کېږي نو اوس که ورته وګورو د اوبو مولی برخه څومره ده 4 پر 15 جمع د بوري مولی برخه څومره سوه 1 پر 15 دا مساوي کېږي مخرج مشترک به 15 ورته ونیسو یا مشترک مخرج 15 نیسو 15 باندې یو ضرب 4 هغه 4 جمع 1 4 جمع 1 څو کېږي 15 تقسیم پر 15 مساوي کېږي له 2 سره 1 نو د مولی برخو مجموعه بیرته له 2 سره مساوي سوه له 1 سره مساوي سوه یو بل مثال هم په دغه موضوع کې کاروو دلته خو اوس 2 ډول مواد سره حل شوي محلول هم جوړ شوی او مولی برخې مې محاسبه کړې اوس که د موادو مقدار زیات شي یعنې 3 ډوله یا 4 ډوله مواد حل شوي څنګه کولی شو چې مولی برخې پیدا کړو اوس په دې باندې هم یو مثال حل کوو فرضاً دا یې لیکو CH3 رابطه OH CH3 رابطه OH چی دی؟ میتایل الکول دی یعنی میتایل الکول 1 مول په اوبو کې حل شوی دی او ورسره ایتایل الکول هم په دغه اوبو کې اچول شوی دی CH3 رابطه CH2 رابطه OH ایتایل الکول یا ایتانول دی ایتانول هم څومره په اوبو کې حل شوی 2 موله حل شوی خو د اوبو مقدار څومره اوبو کې حل شوی دی H2O مساوي کو 6 موله سره یعنې په 6 موله اوبو کې 1 مول میتایل الکول یا میتانول او 2 موله ایتانول حل شوی دی نو تاسې چې پیدا کړئ NaHTO لپاره پیدا کړئ NaHTO یعنی مولی برخه د اوبو پیدا کړئ او میتانول پیدا کړئ یا مولی برخه د میتانول پیدا کړئ او مولی برخه د ایتانول پیدا کړئ C2H15 رابطه OH دې مولی برخې نامعلومه دا مولی برخې څنګه کړئ محاسبه کړئ نو دا یې لیکو اوس که د اوبو مولی برخه موږ پیدا کوو دا یې لیکو چې انیاک یا N2 درې باندې هم ښودلی سي یا NH2O NCH3OH یا NC2H15 رابطه OH نو که دلته دا یې ولیکو چې انیاک د اوبو لپاره مساوي کېږي اوبو دلته 6 موله راکړل شوي دي 6 مول تقسیم پر بیرته 6 مول مجموعه باندې به یې تقسیموو جمع میتانول 1 مول راکړل شوي او ایتانول 2 موله راکړل شوي دي جمع 2 مول
2 موله راکړل شوي دي. نو 6 جمع 1 اوه او جمع 2 9. دا یې ولیکو. CN1 یا د اوبو مولې برخه مساوي کېږي 6 مول تقسیم پر 9 مول. مول به له مول سره ختم کو. نو N1 مساوي سه له 6 تقسیم پر 9. دا د اوبو مولې برخه شوه. اوس د میتانولو یا ایتانولو مولې برخه پیدا کوو. دا یې لیکو CN د ایتانولو لپاره یا N د میتانولو لپاره مساوي کېږي CH3 رابطه ویش لپاره مساوي کېږي. میتانول 1 مول راکړل شوي دي. دا یې لیکو C1 مول تقسیم پر 1 مول جمع ایتانول 2 مول راکړل شوي جمع 2 مول او ورسره اوبو 6 مول راکړل شوي جمع 6 مول. نو په مخرج کې یو د دا یې لیکو CN د میتانولو مساوي کېږي. N د میتانولو مساوي کېږي 1 مول تقسیم پر 2 جمع 6 8 جمع 1 9 مول. مول به له مول سره ختم شي. 1 پر 9 به چه راسي جواب 1 تقسیم پر 9. نو 2 برخې پیدا کړې. درېیمه برخه پیدا کوو چې درېیمه برخه د ایتانولو مولي برخه ده. هغه هم نامعلومه ده. 6 پر 9 د اوبو سوه 1 پر 9 د میتانولو سوه. اوس د ایتانولو مولي برخه پیدا کوو. دا یې لیکو چې N د ایتانولو یا CH3 CH2 رابطه OH دې لپاره هم مولي برخه پیدا کوو. نو د دې مقدار 2 مول راکړل شوی ده. دا یې لیکو 2 مول تقسیم پر مجموعه به یې کوو. مجموعه یې د ټولو څو راځي؟ نه راځي. تقسیم پر 9 مول. تقسیم پر 9 مول. مول له مول سره ختمېږي. دا مساوي کېږي 2 پر 9. 2 پر 9 چې سو جواب سو. نو اوس د دې ټولو مولي برخو مجموعه بیرته له څو سره مساوي ده؟ له 1 سره مساوي. ځکه چې د مولي برخو مجموعه باید څو سي په مولي برخه کې؟ 1 سي. دلته لیکو. اوس د اوبو مولي برخه څومره سوه؟ 6 تقسیم پر 9 جمع. د میتانولو مولي برخه 1 تقسیم پر 9 1 تقسیم پر 9 او د ایتانولو مولي برخه 2 تقسیم پر 9. مخرج مشترک نه ورته نیسو. نو په لو باندې یو 6 جمع 1 جمع دا به 2 بسي. نو 6 جمع 1 جمع 2 څو کېږي؟ نه کېږي. 9 تقسیم پر 9 9 تقسیم پر 9 مساوي کېږي له 1 سره. نو د ټولو مولي برخو مجموعه بیرته څو سوه؟ 1 سوه. نور دا درس پای ته رسوو. په راتلونکي موضوع به بیا هم بحث کوو چې هغه کتلوي برخه ده او د کتلوي برخې فیصدي ده.